نو زمون اخلاص د نبی علیه السلام او دین سره به حلوي چې د دین او د اسلام ښه ترجماني وکړو. زمونږ او ستاسو مثال داسې ده لکه سپین کالی او سپین لباس. دا ټوله نړۍ سترګې هغه په تاسو باندې ده، خصوصا کابل ښار چې کوم ریاست ته چې تاسو یې ستاسو حرکات او سکناتو ته دشمن ګوري او څاري. زمونږ دوستانو هم ګوري او څاري منګه چې د دغه علماء کرامو او محتسبین د امر بالمعروف نهی عن المنکر حرکات او سکنات به څنګه وي، د دې افعال او کردار څنګه ده، د دغه محتسبین امر بالمعروف والا برخورد عام ملت سره به څنګه وي. بس مونږ او تاسو مثال د محراب او منبر یو. نو چې محراب او د منبر او امام مثال لرو، باید اول خپل اعمال او افعال او کردار ته ډېر متوجه شو. داسې نشي ځان ته ویم تاسو اورم چې زمونږ په وجه باندې الله نه کړي چې اسلام بدنام شي، زمونږ په وجه باندې اسلامي امارت مجروح شي، الله دې نه کړي. زمونږ په وجه باندې د شهیدانو هغه وینه هغه ضایع شي، الله دې نه کړي. مونږ به داسې کردار او اعمال به وکړو چې دنیاوال به وایي چې دین هم دغې ته وایي. زمونږ دین د امن نه عبارت دی، زمونږ دین د اصلاح او د ورورولي نه عبارت دی. لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. دا د مؤمن صفت. مونږ تالارونو ته چې ځو، دکانونو ته ځو، حالاتو ته ګورو، اسلام ترجمانی هغه وخت کېږي علماء کرامو چې د مقتضا حال مطابق مونږ برخورد وکړو ورسره.